خو لطیف لالا چې مونږ په شو په بد باندې پوه شوي یو او د وطن او د خاورې خبره مو چې کړې ده د کام، نو لطیف لالا په پښتونولۍ په حواله سره د انسانیت په حواله سره او بیا د قبایلي معاشرې پسماندګي په حواله سره د خپل هر ځای کې فعال کردار ادا کړی و. ما ته یادېږي هم که نه چې موږ چې دا واقعیت شوي وو، نو زه به چې پېښور ته راتلم د ده سره به رابطه وه، د ده سره به پاتې کېدلم، د ده سره به یو په حواله سره به ما هلته خامخا د قدر راکوم، که سیاسي تور باندې وه، که قبایلي تور باندې وه، یا د غم شریکۍ په حواله سره وه، ده به یو نه یو قدر ماته راکوم. بل داسې وه چې لطیف لالا زړور سړی و، تکړه سړی و. په دې عمر کې داسې وي هم چې د ده نه موږ ډېرې خبرې اورېدلې چې ده کوشش دا کړه چې د پښتنو یووالی هره طریقه لاره ده خپلوله، که هغه د ملا راتګ و، د قامي خلکو راتګ و، د قبایلي مشرانو راتګ و، یا د سیاسي پارټیانو. د ده سوچ دا و چې یاره پښتانه اوس په ځینې مسلې سره مشترکه حکمت